یا پروردگار د قدرتونو مالک زما دا سوال قبول کړي زما دا بچي نیک عمله کړي ته د بدو کارونو نه وساتې یا الله ته په موږ رحم وکړې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. همدا ته وایه که نه چې نه مې دا غرور پته لګي او نه مې دا غزوي پته لګي او ځان یې بدماشان اوس پولیسو کړي دي څه به ورته ووایم انیو بس تاسو کار دغه دی نو ناست یې نه په سترګو لوند شي ولاړ یي خو ناست یو که نه زه ښه چې ناست یې یا بچی ته دا اره طرف څه له ګرځې همداسې کار دی بېبې که نه دا سټایل دی د بدماشۍ او چې داسې ونه ګرځې که نه خلک د به عزت نه کوي. بدماشي څه ته وایي خبرې معاش ژوند ته وایي او بد خراب ته وایي خراب ژوند. نه نه زه هغې کې نه راځم خبر ته مې حاجي ګله پرېږده زه خو د معاشرې ګوره ډېر اعلی قسم چې دا توره شپېلې راسم نه کړم دا خلک نه سمېږي. همدا خوله سمه خوځوه په غونډه معاشره کې د وشرمولمه خلک وایي خو بیا پکې زامن ورکړي نو زامن داسې همدا چې ګوره دا خبره خو ګوره مه کوه چې په کومه لار تېرېږم که نه نو خلک وایي دا خو چمچمار بدماش دی په دې تندي دا لاسونه ایښي دا په تندي لاسونه ولې ایښودي نو سلامونه کوي که نه سړیا په سر بیا دړي دا وګوره په سر به دړي ګلخان ته وګوره په ودونو کې جنکۍ صفتونه کوي نیک عمله دی هره یوه وایي ما به ولکې او ما به ولکې او ستا نوم چې چاته والم ملکونه پناه کوي. ام بی بی چې مې لار را تېرېدم که نه یو مې لوال تېر که سړی نه نه د مټر پالي لم یاتنکه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. رالي او رالمه بل بدماش وړه ښه همدا ته ووایه چې څنګه رالي دا د دې لرانم چې مالا خپل ځمکه راکړي د څه ځمکه هغه درې کناره ځمکه چې را ولې خدای ظالمه نو زما خو ګوره دوه زامن دي او یو تیل صحیح شو وا دوه زامنو څه کې په هغه درو کنال کې به کنال دی له کنال به هغه بل زویلي او کنال به ظالمه خیر خو دی دا د خپل کور پاتې شوی دی بس څه کې دا کومه خبره کومې ځمکې خبره ده کوي ما ته ووایه چې اوس نه دی اوس خبرې ختمې شوې دي پلار ما پسې ځمکه لیکلې او دې وچه کې زما ده اوره تپوس والا زه یم زه ماشي ګوره مونږ ته غلې کېنه غلی کېدی تاسو ته ګناه نشته ګناه زما پلار ته ده چې د کام تپوس یې نه کوو او زه یې درکولم. اوره دې رسې مونږ ته وګوره ته په سترګو نابینا وې چې تا دا کوله په دې تاسو کول ویا ما خو نه کوله خو هغه پلار مې نه دی اته وایي چې جرګو خلک چې ورپسې لاړ شي چې موږ لاړو که نه نو جینۍ خو موږ ته نه ښوده مله چې اواز دې شپه بس منډې مې ترې والي زه نصیب وایم او ستا دا رول ډېر ښایسته دی ته به وایې د قلم وران جوړ شوی یا دا خوله دې سمه خوځوه همدا چې ګوله هم که خفه کېږي نه همدا خو زما په رشته کې تره خېږي همداسې کوي چې ټول عمر یې دوکړی غږوي بیا اوره سپېمېره د دوکړو ته تللي دي ته ټول عمر د ډول کې والې ته سپېمو ته وګوره ټول دوکړي ما ښکاري اوس هغه خپل دغه په ما راچي اوره یو خبره مې ووره دا زوی به م دې پېکې او تا ته م ویم چې ما ته ځمکه زر تر زره حواله کړي ما دې خو دې ووایي چې پرې کور دله اور ولګوم ټول دوکړي مارې نه مې دوکړي ما خو پرېږده ویم پوخ راته چې کوم دی هغه ښکاري دا کوم چالې لکه د هارون داسې روانه وه خو چې څنګه شکل به وي بیا یو ځل ورته ورکوو دا یو عزت سړی مثلا څوک به وي په شرمونو نه شرمېږم السلام علیکم داجی ګوله. وعلیکم سلام ګل خان رالي رالم به دا یو څو زکي د مغولو دور پیدا کړی دی ته ورته وګوره مزدوري مې پې وکړه خو یو شان راته ټایر پنچر کېده ویم شکر وباسه دا ستا د مور د کور نه راغی دا ما په خپله اخېستې په خپله او مور دې یاره کړه مور مې څه شوه وایي مور دې څه شوه یم زه خو چې اوسګار یم چې ته به ګرځې ته به روټۍ موټۍ پخوي نه ګوره داجی ګوله چې کور ته را دننه شو دا مور ونه ویني که نه نو هغه کور هسې اډیره وي اډیره پته ده ماته څه شوه نسیمو راله بیبي څنګه السلام علیکم. وعلیکم سلام نیک عمله چې کېنه کېنه کټ ته کېنه کېنه الله دې قدر وکړه ګوره که نه چې دا زما قام قبیل ته شوی څنګه نیک عمله دی بیبي دا د کاري ډیاري مې کړې ده که نه دا 1000 روپۍ راته پکې پاتې شوې دا کېده ښه
الله دې لاس مته شوه بچی الله هغه دې بل خو ټولو خوشې مټې- ټکي ګرځي مونږ وایو چې ته بیا په واده ماده ولکو سلام علیکم څنګه راغلی وعلیکم السلام او کینا دغلته کینا ټولې لارې دې شړې پریښي دي دا پیسې دي خوراکه ها، پیسې ورکه ورکوه. کې ستا دي اسو دا کې ستا دی دا زما دی څنګه ستا دی ولې دا زما په کالي شوی ستا په کار شوې که تاسو ما دنیا کالیګانې کړو چې ما په سوداګي اخیستل ولې څلور تولې کالي مې پلار کړی واورې څلور تولې کالي یم پتا شلم کمو دا خو داسې یا دې ګوله خیر نو بل مونږ په تیاري کوو مونږ خو پیسې دغه نه کوو که نه خیر دی وایي بېبۍ له راوړم نه دلې ورکه چې بانجان پې وچنګئ اسلم دی همدا ته ووایه که نه بیبي چې دا ستا خپل زوی دی زما خپل زوی دی ته مې خپل زوی خو ته تره ته شوی او دا ماماګانو ته شوی ما ته خو زمانو ځکه نه ښکاري چې دونه کلک مخې دي ته ټول عمر یې د تبر کار کړی دی ته ورته وګوره بېبۍ نو دا د ده سړیتوب خبرې دي مشر یې رانه ګینې اوس مې راباندې داسې چپټ کې والې که نه کېره دغلته کېره ما ته معلومې ښه دقه قاس دې تشه چولې ده او ګرځې راګرځې تماچم پکې نشته دا چې ګوره چې کله زه خرابېږم راسره ملګرتیا کوه که نه ګوره بیبي راپاسې ده دې خپل ګلاس کیلې که ټول کلي کې وشرمولو بېبې وي دا روډ ستا دی ما ورته وي خدای دې نه کړي خو یم کور کې راته صرف یو دی الله لکه زه دې ورته یاد کړم ته مې ورته یاد کړې په برېجو کې دې شپه وکړم کښېنه. دومره ډزې چې دا کلي به وشي دا ښه سړی دی بچی ستا د پلار په واده ستاسو قام ډزې نه وې کړې ته به څه ډزې وکړې د وچې ډزې مه کوه واقعا کېنې نو ډزې په څه کړې وي خلک خبر شو دا ما څه کړي دي دا دې ګوله تا نه خدای پاک کومه ګناه کړې وه چې دا دې پیدا کړو الله دا تی چې پیدا کړو دا کله سي سبب وشو بېبې ته ورته وګوره دې له ورته واده کې دا د واده سړي دي بیا ما ته خبرې ته غوږ کېږده ما ته دوانه یو شي دی زویه دوانه ته یو شي خو ته لږ روزګار کې او دې نه کوي یو پر دې به زه خیر دی یو پکې خري که نه همدا دې ګوله پاته شوی ځکه طرف همدا چې ګوله اول ورته یو کس وي که نه وي دې سوده کې د سامانو خېجه وه فرنیچر سامانو او دې کوربانې څه وخېجول څه وخېجول ټوټ یې ورته وخېجول دا ستا غټې دي دا د قصه وایي دا دې ګوله دا تا ته نمبرې جوړي ټوله ورځ خو چې ته چې ګرځې هلته اوس هم راته یو کټ ګیله وکړه وي دې خو پکې یو جینۍ وي هغې پاتې ګرځي وایي دا دې ورته په بېل چلم چلم وایي نه ته ما ته دا ووایې اوس مې په دې عمر شرمې دروغ وایي اوس وایي دروغ وایي اوس راځه چې خبرې کوو را میدان ته چې اوس روډولي ته به ګورو اوس را میدان ته چې مخ راته وکړه بېبۍ چلم او حیات څه قسم دي زمونږ په خاندان کې داسې چرم دی بچی اوس په پردو جنکو پسې هم ګرځي خدای نن ډېر زیاتې دې را سره وکړو جاتې مې نه دي کړې خبرې سپینې سپینې میدان باندې کوه بېبې بسې مې خو د مچرۍ لحاظ کوو مشره لحاظ دې کوو په شرمونو دي دا چې ګل او بیبي ته شرمونه بې شرمه ده. داجي ګل ته نه شرمېدلی داجي ګل دې په خپله په څلورو پسې ګرځېدلی بیا خولې سمه خوا ته وینده خولې ته مغه تومه کوي خولې سمه خو زما ته بدماش او زحمت دې بدماش بیا ښه ده بیا دقه شاخې زویه چې څوک د کارګه خبره کوي داسې که نه دا مخ ته ساپېره پرې وخه نه نو لکه په دې سپین سر باندې مو ته مونږ چرمې ورې دا چکندور شکونیه بدرنګه ورې دا زما چنغلره ته سریس راچه کنه تا چنغلره راغې بریټوما هم پکې راغې سکه ولې څنګه پورې سم کول دا زما چنغلره ګورم به ورته که نه څه مې پوله ها دې خوا ګوره څه دا کار دی پوره سن غلا خو نه دا ما دي خو دې و چې په دې سره مړی وکړم ورې زه ډېر ښه پېژنم مچان شړو ټوله ورځ مچان مړه کې او ما ته نه غېږي الا ما ته و چې مچان وژني دا ته کول شو څه مې کول دا زما چنغلره زه به ورته ګورم که نه ولې ته به ورته دا ګورې ستا چل غلا چې په دې عمر چا در نه کړه دې نه پسې نه درکې مالې راکوي بدرنګه چې تاله درکوي مالې بیا سر کې راکوي یو د جګړو ټیم نه دي بارم ګورې د موږ ډېر غټ نوم دی شرموی ما ترور واري یو چا نښتې یې پیچ وي په جګړه باندې نه یې ګوره خبره داسې ده چې جینۍ یوه ده او اسکونه ورسره دواړه لراوی نو داسې کار چې یو کس ته یې پرېږدي واده ورته یو کس وکړي داسې کار وکړو بیا زما ځکه زه مشر یم او دا کشېدلی به خیر هغه ګلبانو وکړو
همداسې کار دی که نه تا له چا نه درکړو ځکه چې هغه بل لایف هم راغلی خو وروره خبره دې ختمه ده راځه دا خبره ګوره خبرې مخ ته وګورې دوی مګر هغه خبرې کوي هغه بدرنګ هم زه ډېر پېژنم هغه لاډو دا ترګیله کوم خطا څونه سمېږي پته مې ولګي راځه دې دا هغه خبره وه بس مه کوه دې به پلار نه ګیلو کړي پوهېږې او ته داسې کار وکړه چې د کار اوږده شروع وکړه دا به بس ډالې کوم خاص دې کار کوم لومړی دې ګرانه په ودانه پیښ شروع کړو بس دې دا ودا پې ویم زه خو تا پسې کور ته درتلم ولې خیر و وی خیر و د ما هغه ځمکې نه څه چلو کو د خدای ظالمه یم د ځمکې خبرې خو تا سره ما کړې ده خو هلکان دي نو شربت یې وکړې نو بیا وره میر غضبه ځمکه مکه دنه نه غواړم خو داروارې مې وپېږي چې دغه جینۍ ته په ګېټ کې نه ودرېږي کومه جینۍ ده وای میر غضبه داسې جینۍ را که نه چې د حسن شهزادګۍ ده وروره تا خو مینې مینې نه یې کړی نه دې واده کو نو په دې عمر څه کوې دا خو پرېږده که نه د دې ظالم عشق هېڅ پته نه لګي ظالم ډارک راشي او د جګر نه بار وځي ښکلې ده ښکلې ده ستا د هغې نسیمونه به ښکلي او خورک ویم چې پردر مخې نه داسې کړي که نه نو چې څه د حسن شغلي ډایرک آر پار وزیګاره او دې څه کې مړه چې کله په لار را روان یې که نه نو د هوا یو نری جونګ نه دی دا داسې تیر شي بیا نری نری ساس کې شروع شي یا الله خیر دا د هغې انداز دی د راتلو نو دا توره باندې ودي دقه خو د کار دی که نه توره باندې تمې او هغه ښځه نه نسیمو هم توره باندې دی وای ویم توره باندې و چې پخوا به کله راکوزېده که نه نری نری ساس کې او هواګانې به چلېدې بس ده اخري خبره مې وره ځمکه تا ته پاتې خو د وراره ته مې وچې د جینۍ نه لاس ووینځي ښه انتقام مه کوه لومبي حق ستا دی او دویم د هغه دی لومبي به تا له ښځه بس بیا سري ځه ځه الله خوشحاله سره ځه په مخ دې خیال کوه دا نازکه جینۍ څوک ته څونه ښکلې ده ای جینۍ ودرېږه ای جینۍ ما سره واده کې وشرمېده همداسې کار یې زه یم دا خو ګبرو جوان وم زه یم او ورسره بدماش یم ایله خصوص سادګۍ ما سره لګي همدې سره به واده کوم خو چې په کومه لاړه راشه کنه لاله ته مې وګوره وی ګلې کډو ګلې یو مې شکو لاندې ټیبل دی دا خو قصه ډېره روانه ده خوا تره لګیا دی او دې خوا رواره دي او په منځ کې زیم په منځ کې دی ګلخان د زماني راشه کنه صبر وکړه چې دا خو ګیر کم انجینر خیمونې ته خو اوس کم خوا لاړه چې په دې لار لاړه او که په دې لاړه نن خو ګیر کړې وای نه ټوپۍ دې اوچته که ما خو وی کو دا ګپ دی خو نن خو مې په عین موقع باندې ګیر کړې چې دا پردي کوڅې ته نه ستړې پاتې شوي دي امې همدې وخت زما ورور خو ما نه کشر کار دا وکړه ګوره چا تالونه بیا خاص کر بیبي او دا جګول دګنه په شرمونو به مې وشرمې نه نو دا ولې دا مونږ ته خانداني خلک نه ښکارو چې ته پردو ټوټسرو پسې ګرځې او لا تا ټام وټکې داسې کار دی که بدماشي که نه او که قصبګري زړه خو لري که نه مینه خو پکې که نه ګوره پېښه کار قصب دي نشته یو روپۍ لس روپۍ خو دې بیبي له ورکوله خو ډېر ظالمه او بدپردې جینکو باندې ګرځې نن نه پس به سړو ګرځم نه او ستا په ځای به سبا زه دیاړی لم لاړ شم ګورې هلو نه به چاته به داسې کار به وکړم بیبي ته به ووایم چې ډلې وکړي لکه دا خبره خو دې ښه وکړه که نه زما ټوله شپه ده په خوبونو کې راځي به داسې کار وکړه چې سبا په وخت نه څنګه مولا بانک کېږي ډیاړی لم روډپې شوې بیبي له به یو څو روپۍ لار کې کېږي به زه به له بیا خبره جوړه کړم غم مه کوه یاره مسمنم دی که نه او دا بریټونه میټونه دی دا دا کېده دا څه خمړې دې کېده ښه صحیح دا دې کېږه و ځان نه صحیح سړی جوړ کړه ښه یاره غټ کار وشي دا واده مې وشي له به دا زندګي مې جوړه شي و راځه یا سړیه په دې وړو نظر ساته ګورې ورځ ته ورځ ورانېږي نیچروانېږي نو څه وسو کوم زلمي شوي دي که نه خیر دی ځه سلام علیکم وعلیکم السلام راو میړې څه ما اوسه پورې چې مې نه دي راوړې که نه د خدای ظالمه نو تا څه نه دي راوړی چې لږې تا پټې کړي دي په دې سالوي تا راوستي دي بلاګان دې کړي نو تا کړي څه دي نه نه خو مې پرېښودې که نه همدا واله دا څه دي داسې دي دا دا څه دي د 100 روپو نوټ ده که نه قیداوي د 100 روپۍ په سر ما ته پته چې 100 روپیو ته خو دا حکم دی همداسې کار دی څه کوې بیبي ګټه ګوره به ولې چې وایړو ما که نه 100 روپۍ دې کور ته راوړې سړیه کښېنه تپوس دې کوم که نه دا ته وایي چې دا کم ځای و کم ځای و دیاړه مې شروع کړه او دبادب به دا پیسې اوس کور ته راځي شاباسي تا دیاړي وکړه 100 روپۍ راوړې نو ولې کارنامې ده مطلب دې څه دی
مطلب مې دا السلام دی علیکم وعلیکم سلام سلام نیکه ملکې بچې څنګه بیبي دا دی ګوله خي خیر دی الحمدلله ته ښې خیر دی دا هلک نن څنګه خاندي بیا خندا پیدا دې پیسو ته وګوره دا دي دي یې دیاري مې وکړه یا خدایا پاکه 100 روپۍ دیاري له یاره بس کېره خیر دا چېرته تعویض دې ځان له جوړ کړه دا دي ګوله دا ټول چای سره چې مزدوري شروع کړه ما چل خدا دې که نه لکه دا پیسې خو اوس لکه را روانې شوې کور ته که نه ها دا خبر نه شرمېږه دا ته ګلخان اوس زه به ورته وکړم دا بیبي داسې کار دی که نه چې د رضوان هغلته هغه بر کلي کې یو جینۍ خوښه شوې ده او به داسې کار دی چې بس نور رانه بوډا کېږي برېټونه سپین سپین شو که نه نو دا واده به ولې وکړو بیبي دی خو شابسې شابسې پیشو وایي د خدای دپاره مه ګڼلی شي دا دیاړی دې ځکه کوي او که نه به زه خیر دی اوس دیاري م شروع کړه به زه خیر دی دا واده به ولې وکړو زه بس ټیک ته واده خو دی کوم خو بدماشي به پرېږدي یا خدایا پاکه نو زمونږ د کلي دا ډیره ده ډکه کړې ده چې ته هغه ته مې بدماشي پرېږده او بس پرېږده یا سړیه واده وله وکړه بدماشي څه کوې بیا به د پوزې نه مچ هم نشي شړلی پیما چې دا خبره خو دې بلکل ټیک ده بیا واده یې کوم او په دا دې کار وکړې بیبي بیا ورسې هغې جینۍ پسې زه به ته کور وښیم بس ټیک ده بس زه ورځم بازه ودرېږه دا صبر قراواله دا واده ماته خبره میره او ولې ته څه نه ده زما د دې زوی ده به میر غضبه په شلقو لګي تاسو ټول احساس نشته چې ول رول وکم بیا به زوی لوکې نو ته خو بیره کوم او تعالی بیره کوم نه که نه دا چې ګوله خبره داسې نه ده خبره دا ده چې دې کې اوس رقیبان دوه شو جینۍ یوه ده وایي چې کومه جینۍ یادوم نه ده که نه هغې ته دیم ګوري او دیم مته ګوري همداسې کار دی بیبي که نه هم د خلکو رقیبان چې کوم د کلیوال یو واحد دا رقیب دی چې زما خپل سکتره دی تاسو ټول علي خادیان یې شور مه کوئ میر غضب یو خبره مې په کلو غوږونو واوره ما د خدای وي چې دا جینۍ به ماله راکوې او که ماله م رانکړه که نه په ایمان چې د سیل مې م سوځوم دا کومه خبره ده رانه به وکړې مونېږه خبره واوره د ماته ویلې زما رور پاتې دی خو مال هغه خو دی خو لا موږ په سړو کې نه دی حساب کړی هسې خفه کېږه ما میر غضبه ستا د نسیمو ښځه زما خیالي جوړې بالخانې سره جوخ کورو ټول حرکتونه د اجراګانو دي دا ته څه کوې بیا به خلک وایي چې نیم داسې نیم هغسې په قلار ودرېږه د بالاخانې زموږ کور نه و ما د ټوپۍ په سر ګړله او د جینکو په وار پیدا روکه دې کړمه تاسو څه دې دا څو ګورې د ډمامې ټکي ته وګوره دا بدرنګه چې کوم ټکي پې ورولې ښکلې پې جوګت لګي مې را زنانه لوپټره که نه شرمېږم خبره داسې نه تا جوړ نن د ویښتو لا چرچه مو ټیل م نه ورکوي خبره وره که نه خبره داسې که نه په خیر د هلک نه دی ډېر ټوټ ګرځي نو ما یې چاته کار رالی او نه ګوري یاره روانو په دې مې خوښې که نه کار دې کړم خو بیا یې زما طرف وکړو نو زه بس خیر هېڅ خبره که نه او ته خو ځوان ځان ښایسته سړی ته هغه ته ووایې دې پوزې ته وګوره ته به وایې چې چا دی په کاڼي له چا تبر رښتې دي باسه داسې ویښتان چې په دغه مخبره کې درب راختلې رک شه وایم چپه په خوله کې مداري راښکاره نشه یو بل کم از کم نمبر ورکوې که نه او که نه میر غضب لاله ښکلې خبره دې وکړه داسې کار چې جنګ جګړې وي خلک به وایي چې ډېر جنګالیان دي او که نه بس ټیک شو ځه دا نو وخت مې تېر کړ دا نور وخت هم داسې تېر کړم ډېر وارې له مې وکړې ځه او که نه دا به تو مارنګه دا یو ده غیر وجودي کاټي خو نه او دغ پیک پیدا کړی ډېر ګډېږه به بیا به درته هغه ګډېږي او ته به ورته ژاړې خدای په خیر کا بیبي بټا دې کار وکړه ورکړه والا او دې چې په ورډو نا وخت دی نو دې کتم دې ته بټا ته کور کې نه دې ته ما تا ورته بټا او دې او ته چرمي کې راکې نه وته کې مونږ ورو زه ورته بس او مې ګټله ده نه بس وکم نو هسې ګوره کار شو د واده د الله فضل دی جینۍ راکړه ګینې خو راته انکاري شوی وې نو زوی مې د خوی تریخ و هسې نه ورغلی وې او دښمني یې راله کتلی وې وای ما ته معلوم دی خو دا اوسني زامن نه دي بیا هم دوی بس په سر خطر یو یې که نه خو سبا ورته چې د کار راغلی وګورې غټ کار وشي چې دا واده واده وکړو که نه خبره بیا ختمه شي نو بس ښه دی عیار راباندې راواچوله خدای پاک ګینې ما خو ګوره د خپل زوی حرکتونه نه دي خوښه بس هغه ښه خلک و ډېر زموږ فرق ساده باده خلک و کچک کورې و دوه کوټې وې وړی چات برانډګۍ وه
زه شکر دی به زمونږ سره هیله جوړېږي پوه شوې بس الله پکې خیر واچي اوس هغه ور مې نه وي هغه دم چې ته غم کومه ګو خرله ای به خپل کار به کوي بیا به پیسې غواړي اولاد به وشي بیا به هغه راڅه پیسو باندې شرونه کوي دقسې لوړ ښه دی چې بس ته چېرته مردار شي هغه حصه خو بیا راته پاتې شي دا خبره په ایمان چې منم وای خاله کمال خزه دا کمال ولا مه کوه باندې کوم ولا راځه راځه بس اسی بیا بس مبارک یا میدان ته شو دا بیبي لکه مخکې خوشحاله کار دی دا اوس کله کله راځي یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی د دې د مخه زمونږ کور ته برکتونه راولې او زما دا بچي نیک عمله کړي او دا ترېم نیک عمله کړي امین امین عمراندار زما خو سم ارمان پوره نشو کنه او د یواره ارمان مې پوره شو نو کو ستا خوښه وي کنه او زموږ د پښتو رواج هم دی دا 300 روپیا به ولا ورکم چې را مخ راته د ښکلي وښیي ورکوله ستا خو انګلیس مخ ته ښکاره مبارک شه